اوس را رسیږو د بني اسرائیلو مبارکې سورې ته چې د قرآن عظیم الشان 10مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 111 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک دی هغه ذات چې یوه شپه یې خپل بنده له مسجد حرام نه تر هغه لرې یعنې اقصا مسجد پورې بوت کوم چې د هغه چاپېریال مو برکتي کړی دی تر څو چې په هغه باندې خپلې ځینې نښانې وګورو په حقیقت کې همغه دی د هر څه اورېدونکی او لیدونکی وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا مونږ له دې نه مخکې موسی ته کتاب ورکړی و او هغه مو د بني اسرائیلو لپاره د هدایت وسیله ګرځولې وه له دې سپارښت سره چې له ما څخه پرته بل څوک خپل معتمد مه نیسئ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا تاسې د هغو خلکو زوزات یاست چې مونږ له نوح علیه السلام سره په کښتۍ کې سپاره کړي او نوح علیه السلام یو شکر کوونکی بنده و وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا او مونږ په خپل کتاب کې بني اسرائیل په دې هم خبر کړي وو چې تاسې به په ځمکه کې 2 ځلې ډیر لوی فساد را ولاړ کړئ او لویه سرکشي به وښایاست فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا نو کله چې د هغو د لومړۍ سرکشۍ وخت راغی نو ای بني اسرائیلو مونږ ستاسې د مقابلې لپاره خپل داسې بندګان راپاڅول چې ډېر زورور او هغوی ستاسې په هیواد کې په ننوتلو هر لوري ته خواره شول دا یوه پوره کیدونکې وعده وه ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا لدې وروسته مونږ تاسې ته پر هغو د برلاسۍ موقع درکړه او له تاسې سره مونږ د مال او اولاد په درکولو مرسته وکړه او ستاسې شمیر مونږ له پخوا نه زیات کړ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ګورئ که تاسې ښه وکړل نو هغه په خپله ستاسې لپاره ښه او که بد مو وکړل نو هغه په خپله ستاسې لپاره بدي ثابته شوه بیا کله چې د دوهمې وعدې وخت راغی نو موږ نور دښمنان پر تاسې مسلط کړل تر څو چې هغوی ستاسې په څېرو کې د غم او غوسې آثار پیدا کړي او په مسجد یعنې بیت المقدس کې په همغه شان ننوځئ لکه څنګه چې مخکې دښمنان ننوتلي وو او په کوم شي باندې چې د هغو لاس بر شي هغه تباه کړي عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا کېدای شي چې اوس ستاسې رب پر تاسې رحم وکړي خو که تاسې بیا خپل پخوانی چلند تکرار کړ نو موږ به هم بیا خپل عذاب تکرار کړو او نعمت منکرو کسانو ته موږ دوزخ بندیخانه جوړه کړې ده إن هذا القرآن يهدي للتي هي
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حقیقت دا دی چې دغه قرآن هغه لاره ښیي چې بیخي سمه سیخه ده. کوم کسان چې هغه ومني ښې چارې سرته ورسوي هغو ته دا زیری ورکوي چې د هغو لپاره ستر اجر دی، او کوم کسان چې آخرت نه مني هغو ته دا خبر ورکوي چې د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. انسان په هغه شان بدی غواړي کوم څه چې د خیر غوښتل پکار دي. انسان ډیر تلوار کوونکی دی. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ګورئ مونږ شپه او ورځ دوه نښانې ګرځولي دي. د شپې نښانه مو بېنوره وګرځوله او د ورځې نښانه مو روښانه کړه تر څو تاسې د خپل رب فضل ولټولی شئ او د میاشتو کلونو حساب معلوم کړی شئ. په دغه ډول مونږ هر شی په تفصیل سره یو له بله بیل کړي دي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. د هر انسان شامید مونږ د هغه په خپله غاړه کې ځوړند کړی دی او د قیامت په ورځ به مونږ یوه لیکنه هغه ته راوباسو چې هغه به یې د یو پرانستي کتاب غوندې ومومي. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولولا خپل عمل نامه نن د خپل محاسبې لپاره ته په خپله کافي یې. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. څوک چې سمه لاره غوره کړي د هغه سم تګ په خپله د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې ګمراه وي د هغه د ګمراهي وبال پر همغه دی. هیڅ پیټی اخیستونکی به د بل پیټی وانخلي او موږ په عذابونکي نه یو تر څو چې د حق او باطل په توپیر باندې د خلکو د پوهولو لپاره یو پیغمبر ونه لیږو. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. کله چې موږ د کومې سیمې د هلاکولو اراده کوو نو د هغې بډایانو ته حکم کوو او هغوی پکې په نافرمانیو لاس پورې کوي. هله نو پر هغې سیمې د عذاب فیصله تطبیقیږي او موږ هغه بیخي تباه کوو. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وګورئ څومره نسلونه له نوح نه را په دې خوا زموږ په حکم هلاک شول. ستا رب د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه په پوره ډول باخبره دی او هر څه ویني. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. څوک چې د دې دنیا د کومې سملاسي ګټې غوښتونکی وي هغه ته موږ هم دلته ورکوو چې چاته د یو څه ورکولو غواړو.
بیا د هغه په برخه دوزخ لیکو چې هغه به ملامت او له رحمته محروم ورننوځي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. او څوک چې د آخرت هیله مند وي او د هغه لپاره هلې ځلې وکړي هغسې هلې ځلې چې د هغه لپاره پکار دي او هغه مؤمن هم وي نو د هر دغسې وګړي هلو ځلو ته به د قدر په سترګه وکتل شي. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هم دغو او هم هغو دواړو ډلو ته موږ په دنیا کې د ژوند وسایل ورکوو. دا ستا د رب بخشش دی او ستا د رب ورکړه له چا څخه منع نه ده. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. خو ګوره په همدې دنیا کې مونږ یوې ډلې ته پر بلې څنګه فضیلت ورکړی دی او په آخرت کې به د هغې درجه لا زیاته وي او د هغې فضیلت به نور هم زیات لوړ وي. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نو له الله سره بل څوک معبود مه نیسه که نه نو پړ او بې مرستندویه او بې ملاتړه به پاتې شي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ستا رب حکم کړی دی چې تاسې د بل هیڅ چا عبادت مه کوئ مګر یوازې د هغه له مور او پلار سره ښه چارچلند وکړئ. کله تا سره له هغو نه یو یا دواړه زړښت ته ورسیږي نو هغو ته اف قدرې مه وایه. مه هغو ته په تور بریښ ځواب ورکوه بلکې له هغو سره په درناوي خبرې کوه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او په نرمۍ او رحم سره د هغو په وړاندې ماتغاړی اوسه او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړه سوي او خواخوږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ستاسې رب ښه پوهیږي چې ستاسې په زړونو کې څه دي. که تاسې صالحان اوسئ نو هغه د دغسې ټولو کسانو لپاره بښنه کوونکی دی چې خپل قصور ته په متوجه کېدو د بندګۍ د سمې کړنلارې لوري ته راواوړي. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. د خپلوۍ خاوند ته د هغه حق ورکړي او هم د مسکین او مسافر حق ورکړي او له اسراف څخه ډډه وکړي. بېشکه چې اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي او شیطان خپل پروردګار ته ډیر ناشکره دی. او کله هغو نه لرونکو کسانو څخه مخ اړوئ چې څه نه لري په دې اساس چې تر اوسه د الله د هغه رحمت په لټه کې یاست چې تاسې هیله مند یئ نو هغو ته نرم ځواب ورکړئ. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
مخ خپل لاس تر غاړې تړه او مې بیخي داسې غځولی پرېږده چې پړ او بېوسی پاتې شي. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ستا رب چې چاته غواړي روزي پراخوي او چاته یې چې خوښه شي تنګوي، هغه د خپلو بندګانو له حاله باخبر دی او هغوی ویني. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خپل اولادونه د بېوزلۍ له ویرې مه وژنئ، موږ به هغو ته هم روزي ورکړو او تاسې ته هم. په حقیقت کې د هغو وژل ستره ګناه ده. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. زنا ته مه نږدې کیږئ، هغه ډېر ناوړه کار دی او ډېره بده لیاره ده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. د نفس وجنې مرتکب کیږئ مه، د هغه چې الله حرام کړی دی مګر په حق سره، او څوک چې مظلوم وژل شوی وي د هغه وارث ته موږ د غچ غوښتنې یعنې قصاص حق ورکړی دی. نو په کار ده چې هغه په وژلو کې له حده تیری ونه کړي، له هغه سره به شرعاً مرسته وشي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ مګر په ډیره ښه طریقه تر هغه پورې چې هغه د خپلې ځوانۍ سن ته ورسیږي. په خپل تعهد پابند اوسئ. دا یقیني ده چې د خپل عهد په باب به تاسې وپوښتل شي. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. که په پیمانه ورکړه کوئ نو پوره یې ډکه کړئ، که تله کوئ نو په سمه ترازو یې وکړئ. دا ښه کړنلاره ده او د عاقبت په لحاظ سره هم همدا ډیره غوره ده. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هغه څه مه تعقیبوه چې تا ته د هغې علم نه وي. غوږونه، سترګې او زړه هر څه ارومرو پوښتېدوني دي. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. په ځمکه کې ویاړلی په تکبر سره مه ځه. ته نه ځمکه څیرولی شې نه د غرونو هسکوالي ته رسېدی شي. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. دغه چارو نه د هر یوې بده جنبه ستا د پروردګار په نزد ناکاره ده. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستا رب تا ته وحي کړي دي. او ګوره له الله سره کوم بل معبود مه نیسه، که نه نو په دوزخ کې به پړ شوی او له هرې ښېګڼې نه محروم وغورځول شي. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. څومره د حیرانتیا خبره ده چې ستاسې رب پر تاسې زامن پیرزو کړل او د خپل ځان لپاره یې پرښتې لوڼې ونیولې.
ډېر غټ دروغ دي چې تاسې له خولې څخه راباسئ. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. مونږ په دې قرآن کې په بیلابیلو ډولونو سره خلک وپوهول چې متوجه شي، خو هغوی له حق نه لا زیات لرې کیږي. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې کله الله سره بل خدای هم وایي لکه چې دوی وایي، نو هغه به د عرش د څښتن مقام ته د رسیدو هڅه ارومرو کړې وای. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هغه پاک دی او له هغو خبرو نه ډیر پورته او لوړ دی چې دوی یې کوي. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. د هغه پاکي خو اسمانونو او ځمکه او هغه ټول شیان بیانوي چې په اسمانونو او ځمکه کې دي. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه له ستاینې سره د هغه پاکي نه بیانوي، خو تاسې د هغو په پاکي بیانولو نه پوهیږئ. حقیقت دا دی چې هغه ډیر زغمونکی او بخښونکی دی. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. کله چې ته قرآن لولې نو موږ ستا او په آخرت باندې د ایمان نه راوړونکو تر منځه یوه پرده حایله ګرځو او د هغو په زړونو داسې پوښ اچوو چې هغوی هیڅ پرې نه پوهیږي او د هغو په غوږونو کې کوڼوالی پیدا کوي. او کله چې ته په قرآن کې د خپل رب د یووالي یادونه کوي نو هغوی په کرکې سره مخ اړوي. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. مونږ ته معلومه ده چې کله هغوی ستا د خبرې اورېدو ته غوږ دي نو په اصل کې څه اوري، او کله چې کینی په خپلو کې پسپسکۍ کوي نو څه وایي. دغه ظالمان په خپلو منځو کې وایي چې دا خو یو کوډ وهلی سړی دی چې تاسې ورپسې روان یاست. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ګوره دوی په تا پورې څنګه خبرې تړي، دوی بې لارې شوي دي، دوی د لارې میندلو وس نه لري. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هغوی وایي کله چې موږ یو موټی هډوکي او خاورې شو نو آیا موږ به بیا له سره نوي ژوندي راپاڅول شو؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا. دوی ته ووایه که تاسې تیږه یا وسپنه هم شئ یا له دې نه هم کوم بل زیات سخت شی چې ستاسې په زړونو کې د ژوندي کېدو استعداد هیڅ پکې نه وي بیا به هم تاسې راپاڅېږئ. هغوی به ارومرو پوښتنه وکړي څوک دی هغه چې موږ بیا د ژوند لوري ته راواړوي؟ ځواب ورکړه همغه ذات چې تاسې په لومړي ځل کې پیدا کړي. هغوی به په سر خوځولو پوښتنه وکړي
ښه نو دا به کله وي؟ ته ووایه ولې حیرانیږي؟ هغه وخت نږدې راتلونکی دی. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. په کومه ورځ چې هغه تاسې ته غږ وکړي نو تاسې به د ستاینې په حال کې د هغه د بلنې په ځواب کې راووځئ او په هغه وخت کې به ستاسې ګمان دا وي چې موږ د لږ وخت لپاره په دې حال کې پاتې شوي یو. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. او ای محمد صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته ووایه چې له ژبې نه هغه خبره راوباسي چې ډیره ښه وي. په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد اچولو هڅه کوي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دښمن دی. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. ستاسې رب ستاسې په حال باندې ډیر ښه خبر دی. که هغه وغواړي نو پر تاسې به رحم وکړي او که یې خوښه شي نو عذاب به درکړي. او ای پیغمبره موږ ته پر خلکو باندې څارونکی نه یې لیږلی. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ستا رب په ځمکه او اسمانونو کې مخلوقات ډیر ښه پیژني. موږ ځینو پیغمبرانو ته په ځینو نورو زیاتې مرتبې ورکړې او موږ داود ته زبور ورکړی. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. دوی ته ووایه هغه معبودان وبلئ چې تاسې له خدایه پرته خپل کار جوړونکي ګڼئ. هغوی نه له تاسې نه څه کوم کړاو ایسته کولی شي او نه یې بدلولی شي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. دوی چې چاته بلنه ورکوي هغوی خو په خپله د خپل رب حضور ته د رسېدو وسیلې په لټه کې دي چې کوم یو هغه ته زیات نږدې شي او هغوی د هغه د رحمت هیلهمن او د هغه د عذاب څخه ویریدونکي دي. حقیقت دا دی چې همدا ستا د رب عذاب د ویرې وړ دی. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. او هیڅ داسې سیمه نشته چې موږ هغه له قیامته مخکې د هغې وګړي هلاک نه کړو یا سخت عذاب ور نه کړو. دا حکم په الهي کتاب یعنی لوح محفوظ کې لیکل شوی دی. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. او موږ د معجزو له لیږلو نه بل څه نه یو منع کړي مګر دغه خبرې چې له دې نه مخکې خلکو هغه دروغ ګڼلي دي. لکه وګورئ سمودیانو ته موږ په څرګنده اوښه راوستل او هغو ورباندې ظلم وکړ. موږ معجزې د دې لپاره لیږو چې خلک د هغو په لیدلو وویریږي. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
او یاد کړه چې کله مونږ تا ته وویل چې ستا رب د علم او قدرت لخوا په خلکو احاطه دی او هغه خوب مو درو ښوده هغه مو د خلکو لپاره فتنه وګرځوله تر څو د انکار کوونکو انکار لا زیات شي او ځینې مرتد هم شي او همدا راز د زقوم هغه ونه چې په قرآن کې پرې لعنت شوی او مونږ دوی په دغو شیانو ویرو خو دا ویرونه د دوی سرکشي لا زیاتوي صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی